السلام علیکم دوستانو په نن 54 کاله اول په سپوږمۍ باندې انسان قدم کېښودلو خو ډېر خلک دغه خبره نه مني د څه سوالونو په وجه سره. اول دغه چې که په سپوږمۍ باندې چېرته هوا نشته نو دغه جنډه چې کومه په هغې ویډیو کې راغلې ده دغه خوځېږي څنګه. او دویمه دا چې که په سپوږمۍ باندې چېرته لمر سترګې نه رڼایي راځي نو بیا دغه شیډوز یعنی دغه سایې په یو طرف ولې نه دي. نو د دې ټول سوالونو جوابونه یو په یو ګورو. په لرنینګ انفارمیشن ټي وي کې یوارې بیا درته هرکلی وایو. اول انسان چې په سپوږمۍ باندې قدم کېښودلو د هغې نوم نیل آرمسټرانګ و. خو ډېر خلک دغه وایي چې نه انسان په هغې ټیم کې په سپوږمۍ باندې قدم نه دی کېښودلی. دا د امریکا یو چال و د روس د ناکامولو دپاره. د دغې خلکو که سوالونه واروي نو یقینا د دوی سوالونه ډېر صحیح هم وي. چې یو عام سړی دا سوالونه واروي نو په دغه باندې یقین وکړي چې یقینا انسان په هغې وخت کې په سپوږمۍ باندې قدم نه وی ایښی. اول سوال دغه دی چې که په سپوږمۍ باندې رڼا صرف د لمر سترګې نه ده نو بیا دغه شیډو یعنی چې کومې سیانې جوړې شوې دي دغه بالکل پیرلل یعنی سیده ولې نه دي. په دې تصویر کې لکه تاسو کدی شئ چې د دغه جیټ چیمبر فوټ یو سیټ ته ده او د ساینټسټ سایه بل سیټ ته ده. د دې سوال جواب ساینسدانان داسې ورکوي چې د دوی جسمونو سایه به هلته د یو بل سیده وي چې کله دوی دواړه ښه نږدې وي او د دوی اونچایي هم بالکل سیده وي. دویم سوال هم دغسې دی چې که چیرې رڼا صرف د لمر سترګې د طرف نه راځي نو بیا د دغې جنډې په دواړه سیډ باندې روشنایي څنګه ده. نو د دغې جواب ساینسدانان داسې ورکوي چې دغه جنډه د یو خاص قسم ته اون نه جوړه وه چې د هغې نوم نایلون دی او دا یو دغسې قسم کپړه ده چې په هغې باندې لایټ یعنی روشنایي په اسانه باندې پاس کیږي. بل سوال دغه دی چې که په سپوږمۍ باندې چېرته هوا هم نشته نو بیا په سپوږمۍ باندې چې د ساینسدانان کومه جنډه لګوي دغه رپیږي ولې. نو د دغې په باره کې د اپولو 11 ساینسدان په خپله وایي چې دغه جنډه چې کله موږ لګوله نو د هغې دپاره موږ دغه ګول ګول ګموله. د هغې په وجه سره د جنډه د حد نه زیاده خوځېدله. خو یو داسې سوال هم شته دی چې د هغې جواب تر اوسه پورې یو ساینسدان هم نه کړی ور. هغه سوال دغه دی چې که موږ یو معمولي قسم ته د هوا پریشر په ځمکه باندې وولو نو هغه ډېر زیات ګرد غبار چګوي نو د هغې په وجه سره په ځمکه کې یو کنده غوندې جوړه شي. نو یقینا چې د کوم راکټ په سپوږمۍ باندې لینډ کولو د هغې انجن خو ډېر زیات غټ و او د هغې نه به هم ډېره تیزه هوا راوتله. نو که چیرې دغې په سپوږمۍ باندې لینډ کولو نو دغې کنده ولې نه کړه جوړه. دغې سوال جواب تر اوسه پورې هم چا نه کړی ور. تاسو ته څنګه ښکارېږي چې آیا امریکا په 54 کاله اول په سپوږمۍ باندې لینډ کړی هم و که نه و؟ په کمنټ کې راته ضرور ولیکئ او چینل سبسکرایب کړئ.